د اونۍ هشتاګ د افغان میډیا لخوا وړاندې کیږي. شد کفر شپه سهاره اذان ووایا ماتې تور اشغال کړ غازیاره اذان ووایا تیره شوه د کفر شپه سهاره اذان ووایا ماتې تور اشغال کړ غازیاره اذان ووایا عظیم فتح دولسا مبارک موشه زمون د سپین جماعت شهید مناره اذان ووایا عظیم فتح دولسا مبارک موشه زمون د سپین جماعت شهید مناره اذان ووایا زیره د حریت او خپلواکۍ پر شمله و ټومبه ویښه زموږ د چم زخمي چیناره اذان ووایا د ولس غږ او د رسنیو چوپتیا. نننۍ خپرونه مو ده د ولس غږ او د رسنیو چوپتیا. لیکوال ښاغلی احمد الله منصور. هیله کوو د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. امریکا له یرغل سره سم هغه ټولې لارې او مرجعې بندې کړي چې موږ نړۍ ته ترې د خپل مظلومیت چغې رسولی شوې. پر ځای خپلې دروغژنې رسنۍ د افغانانو د بېلارې کولو، مختلف تهذیبونو مرجولو، د افغاني او اسلامی غیرت پړکولو، وژلو په خاطر. حالا هم میخوایم شما را شاد بسازیم، لبخند بر لبانتان بیاریم. یک مهمان ویژه داریم. مهمان ما مهمان ویژه 8 مارچ روز زن است. یک کف محکم برش بزنین، میخوایم متعجب شویم. سلام برای زنده باشین. تشکر. اینجا یک نفر ششته شما نمیبینینش. سلام خانم شعلا، 8 مارچ برای تبریک میگم. بر شما سلام نمیگم به خاطر که از مرد من هیچ طالع نکردم. اینمی خوارکا میفهم از دلتان میایم. می تنزم بر شما گفتیم که طالع نکردیم هیچ کدام ما. امی حال امرایشیم جنگ کده آمدم. هم 24 ساعت در تلفون نمو تا چت جوړې او تاسیس کړي. هو په نوم افغاني رسنۍ دي. تبلیغات د غرب په نفع او د افغانانو په زیان دي. 20 کاله یې دلته حقایق پټ کړي. د یو هیواد رسنۍ د ولس غږ منعکس کوي او تر دنیاوالو رسوي. خو زموږ د هیواد رسنیو تل د ولس د مظلومیت غږ ته خف کولو کوښښ کړی. یوازې د فحشا خپرول او د امریکایانو د شتون لپاره په اخلاص کوښښ کړی. هو همدغه رسنۍ دي چې د اسلام خلاف تل سنگر نیولی. که یو نیم ځای کې د ولس له لوري غبرګون سره مخ شوي چیغو یې نړۍ نیولې وي، دا له رسنیو سره ظلم بولي او د بیان ازادي ته نه ژمنتیا د خلکو بولي. په دې 20 کلنه جګړه کې رسنیو تل یو طرفه قضاوت کړی. خپل رسنیز رسالت یې په صحیح ډول نه ده ادا کړی. په دې نږدې ورځو کې افغانانو د جو بایډن هغو څرګندونو ته چې د مې میاشتې وروسته به هم سرتیري په افغانستان کې وي، په ټولنیزو مطبوعاتو کې غبرګونونه ښودلي چې په 3 ژبو پښتو، انګلیسي، فارسي تر دې هاشټاګو لاندې افغانستان پریږدئ، ګیټ آوټ آف افغانستان، افغانستان را رها نماید.
د نړۍ په یو شمیر هیوادو کې میشتو افغانانو او داخل هیواد کې هیوادوالو پرې پراخ نشریات وکړ. په امریکایانو او داخلیانو د موټر بمونو، ښخ کړل شویو بمونو او د کمینونو ویډیوګانې له نشرولو څخه یې هدف امریکا او متحدینو ته ور په زړه کول و چې دلته پاتې کېدل به ستاسو په زیان وي. افغانانو دا ورته ثابته کړه چې موږ به ستاسو په وړاندې چوپ پاتې نه شو او نه دا جاپان ده چې لسګونه کاله پکې پراته یاست. دغه کمپاین چې د ولس له لوري په بینرونو بدرګه شو او یاد هاشټاګونه پرې لیکل شوي ول، د افغانانو په دغه کمپاین خواله رسنیو کې آزادو سایټو پرې راپورونه جوړ کړل. همدا ډول د ګوتو په شمیر کابل میشتو سیاسیونو له لوري بدرګه شو. طالبانو هم د اونۍ تبصرې په خپرولو د افغانانو له یاد غږ کمپاین ملاتړ وکړ. خو رسنۍ داسې چوپه خوله وې چې ګواکې بیخي ټولنیز مطبوعات څاري نه. اقلا یې دومره هم ونه ویل چې افغانان د بهرنیو شتون سره مخالفت ښایي. خو رسنۍ داسې چوپه خوله وې چې ګواکې بیخي ټولنیز مطبوعات څاري نه. اقلا یې دومره هم ونه ویل چې افغانان د بهرنیو شتون سره مخالفت ښایي. رسنیو په دې چوپتیا سره وښوده چې دوی له افغان وژنې سره موافق دي. جنگ بود خب کیا کشته شد چیز را دیدی؟ جنگ چرا گریه گرفته؟ به خاطر چی گریه میکنی؟ خاطر دولت. به خاطر دولت گریه میکنی؟ به چی خاطر دولت چرا گریه میکنی؟ په دې عمل سره خپل یو طرفه قضاوت برملا کړ که مخکې ځینو شک درلود چې رسنۍ د پردیو د تبلیغاتو د ولسونو په معنوي ډول د وژلو وسیلې دي که نه، خو اوس ورته ثابته شوه چې د هیواد ازادي عرضي تمامیت ته ژمن نه دي او دلته د تل لپاره جګړه غواړي. نو څنګه به د افغانانو غږ منعکس کړي؟ ځکه دا 20 کاله چې د امریکا په مشرۍ ټولو ځواکونو افغانانو ته ځمکه سره تبۍ او له هوایي پرې اورونه اورول، هغه وخت کې همدغه رسنۍ وې چې د امریکا دې جنایاتو ته د جواز دلایل تراشل. د ولس د دفاع په خاطر راپورته شوي رجال نورو هیوادو ته منسوبول. نو څنګه به د افغانانو د امریکا ضد کمپاین بدرګه کړي؟ حال دا چې یادو رسنیو دا 20 کال د امریکا نمک خوړلی او د امریکا له لوري کلنۍ مالی بودیجه ورکول کیږي. دا تمه ترې درلودل چې نمک حرامه بشي او د امریکا ضد څرګندونې به وکړي. د افغانانو دا فکر محال